अस्सलाम वालेकुम ګرانو پښتنو تاسو بالکل صحیح ځای ته او هم په صحیح وخت باندې رالی که چېرته بېشکه تاسو هم انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ نو بیا تاسو بالکل صحیح ځای ته رالی نن د دې یو درس د کتلو نه پس نن د دې یو کلاس د کتلو نه پس ستاسو انګلیش به دومره امپروف شي چې دومره تاسو سوچ هم نشئ کولی انشاءالله تاسو به د دې درس د کتلو نه پس تاسو به د دې کلاس د کتلو نه پس داسې انګلیش وایئ John what? Yes. Are you Jones? No, I'm not. Will you tell me your name then? Will not. چې ستاسو نه به خلک بیا په تپوسونو ستړي شي ستاسو نه به خلک بیا په پوښتنو ستړي شي چې آخر دا دومره مزیدار ذایقهدار او رنګین انګلیش تا په کوم ځای کې زده کړو ځکه نن په دې درس کې به موږ څه پروورب زده کوو کومې ته چې ضرب الامثال ویلی کېږي او په پښتو کې ورته متلونه ویلی کېږي چې واقعي ده هغې ته زموږ ډېر زیات ضرورت وي خو موږ په هغې باندې نه پوهېږو هغه موږ له په انګلیش کې نه وي معلوم هغه موږ ته په انګلیش کې زده نه وي هسې نه خو مشران په پښتو کې ډېر زیات متلونه کوي میبي چې موږ پې پوهېږو یا نه پوهېږو خو که چېرته دغه متلونه موږ په انګلیش کې استعمال کړو نو زموږ خبرې به بیا ډېرې زیاتې خوندورې ډېرې زیاتې مزیدارې او ډېرې زیاتې د اثر نه ډکې وي نو د دغه کبله د دغې وجې راځئ چې څه پروورب زده کړو کومه چې د سپیکینګ انګلیش دپاره او د ټیسټ ایگزامز دپاره ډېر زیات امپورټنټ دی ډېر زیات ضروري دي د دې نه وړاندې موږ هم څه پروورب زده کړي نن څه نور پروورب زده کوو پښتو کې اردو کې مونږ یو خبره کوو دوست وہی جو مصیبت میں کام آئے ښه ملګری ښه دوست هغه دی چې په مصیبت کې په مشکل کې په کار راشي نه دا چې په فالتو ټایم کې هسې بیسته تا ته رینګونه او میسجې کوي خو چې بیا ضرورت وي نو بیا پته یې هم نه لګي نو دا یو متل دی چې ښه دوست هغه دی چې د مصیبت په وخت کې د ضرورت په وخت کې په کار راشي که چېرته بېشکه تاسو دا خبره چاته په انګلیش کې کول غواړئ نو په دې سره به ستاسو انګلیش ډېر مزیدار ولګېږي هغې به ته حیران کې چې اوس یې خوند وکړو د نارمل انګلیش نه علاوه متلونه هم په انګلیش نو د دې انګلیش داسې دی A friend in need is a friend indeed A friend in need is a friend indeed مطلب همدغه دی چې ښه دوست هغه دی چې په مصیبت کې په سخته کې په کار راشي زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ یو بله خبره یو بل متل مونږ په اردو کې کوو مونږ وایو اتفاق میں برکت ہے په اتفاق کې برکت وي همیشه دپاره چې یو مشکل کار وي یو ګران کار وي او هغه په اتفاق سره وکړی شي نو په هغې کې بیا برکت هم وي هغه آسان هم وي په هغې کې بیا خیر هم وي تاسو به دا متل ډېر زیات د خپلو مشرانو نه اورېدلی هم وي چې په اتفاق کې برکت وي په دې به تاسو بلها کیسې هم اورېدلې وي سټوریانې موټیویشنل سټوریانې به هم اورېدلې وي نو که چېرته تاسو دغه خبره په انګلیش کې کول غواړئ چې په اتفاق کې برکت دی نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي یونین از strength د یونین از strength مطلب همدغه دی چې په اتفاق کې برکت دی یو بل متل زده کوو یو بل پروورب زده کوو په اردو کې مونږ یو بله خبره کوو مونږ وایو آج کا بچہ کل کا باپ د آج کا بچہ کل کا باپ مطلب دا نه دی چې د نن بچی د سبا به پلار وي بېشکه دغه مطلب یې هم دی خو اصل کې د دې متل دا مطلب دی چې هر کله یو سړی یو کار کوي هغه یو سټوډنټ دی هغه یو هنرمند دی په یو ځای کې هنر زده کوي نو هغه خو نن سټوډنټ دی هغه خو نن شاګرد دی هغه سبا له بیا هغه استاد وي سبا له بیا هغه هنرمند وي نو د دې متل مطلب دا دی چې د نن نو د دې مطلب هم دغه دی که چېرته تاسو دا خبره چاته په انګلیش کې کول غواړئ نو د دې انګلیش څه داسې دی child of the day is the father of tomorrow child of the day is the father of tomorrow مطلب دا دی چې د نن بچی د سبا پلار وي زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ thank you so much for watching this video